جوړ بخیر هیله د جوړ روغ اوسي او د ژوند چارې مو ښې وي. د طالبانو دوو لوړ رتبه چارواکو په تیره اونۍ کې دوه مختلف نظریات وړاندې کړل. له دواړو څخه د دې نظریاتو تمه تر دې وړاندې نه کېدله. یو نظر چې ډیر خوندور، ډیر ښایسته او ډیر په زړه پورې دی، رغنیز نظر دی، هغه د طالبانو د یوه لوړ رتبه چارواکي او د کورنیو چارو د وزیر کشر ورور انس حقاني له لوري وړاندې شو. دا نظر په یوه لیکلې مقاله کې انس حقاني خپور کړه. مقاله په طلوع ویبپاڼه کې خپره شوې ده. په دې مقاله کې انس حقاني په بیا پر استدلال کړی دی چې سیاست د جذباتو په مټ نه کیږي، بلکې سیاست باید په ژور فکر، مطالعه او سوچ باندې وسی. هغه پر متقابل احترام باندې هم ټینګار کړی دی او په لومړي ځل د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي د خپل مخالف حکومت، یعنی د تیر جمهوریت حکومت د یو چارواکي ښاغلي عمر د مقالو یادونه کړې ده. ویلي دي چې د وحید عمر مقالې نسبتا تر نورو ډیرې ښې دي. که څه هم دی وایي چې له هرې مقالې او له هرې جملې سره اتفاق ممکن نه دی، خو دا چې دا سړي بغیر له احساساتو د موضوع د روښانه کولو لپاره هڅه کړې ده. دا یو بل نوی ګام دی، یعنې دوه شیان. یو دا چې انس حقاني استدلال کوي چې باید سیاست په جذباتو نه په تدبیر وسی. دوم دا چې انس حقاني د خپل مخالف د مقالو ستاینه کړې ده، هغه مقالې چې جذباتي نه دي. دریم انس حقاني له ولس ته مخ ور اړولی د هغه کسان چې په خواله رسنیو کې لګیا دي، هغوی ته په د ګیلې په انداز لیکلي دي چې ګواکې د خواله رسنۍ د افرادو د ملتونو هنداره وي. هغه په دا هنداره کې ډیر پاک څه نه دي لیدلي، دا ښکاره نه دي لیکلي، خو له هغه جملې څخه پوهاوی کیږي. او همداراز انس حقاني یوه بله مهمه خبره کړې ده، هغه دا ده چې د ولس خپلول، ولس ته غوږ نیول، دا د سیاست مهمه لاره ده او د سیاست نړیوال نورمونه او اصول یې تشریح کړي دي. که څه هم انس حقاني له پیله نرم مزاجه، شاعر، لیکوال او ولس ته نږدې څیره بلله کیږي، خو دې وروستیو کې دا مقاله په داسې وخت کې راوتلې ده چې تر ده وړاندې د یو بل طالب چارواکي د خپلو مخالفینو لپاره ډیره بده ژبه کارولې وه. د خپلو مخالفینو لپاره د بدې ژبې کارولو پر بنیاد باندې ښایي دا مقاله د همغې ژبې د کارولو په مقابل کې یو پټ غبرګون وي، یو ژور غبرګون وي، او یا ښایي دا چې انس حقاني لکه څنګه چې لیکوال دی، اوس یې دوه کتابه تر لاس لاندې دي، د زندان خاطرې او بل د سیاست پر لور باندې روان، یا کېدای شي دا وي، خو تر ډیره بریده پورې دا مقاله و هغه لور ته هم اشاره کوي. یعنی د امیر خان متقي صاحب د پاکستان د خبرو ته اشاره کوي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو ته په یو بڼه باندې اشاره کوي، یا دا اخذ کم از کم ځینې اخیستل کېدلی شي. امیر خان متقي بیا د انس حقاني د سوچ او فکر برخلاف 15 کاله وروسته د خپلو مخالفینو لپاره په دوو جلا جلا غونډو کې ډیره بده ژبه وکاروله. داسې ژبه یې وکاروله چې دا د بهرنیو چارو د وزیر لپاره خو په هیڅ شی ونه ښایي، دا د هیڅ عالم، د هیڅ ملا، د هیڅ چارواکي، د هیڅ وزیر لپاره نه ښایي چې داسې الفاظ دي یو څوک خپلو مخالفینو ته وکاروي. امیر خان متقي د طالبانو له لوري د ازادۍ د اخیستلو په مراسمو کې خپلو مخالفینو ته د لچکانو ژبه وکاروله. دا د یوه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر لپاره ډیر شرمونکې خبره ده چې پکار دا نه و چې امیر خان متقي داسې جملې کارولې وای. امیر خان متقي د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ده، یعنی د بهرنیو چارو وزیر چې دا ډول ژبه کاري، تاسو فکر وکړئ نو له نورو خلکو به نړیوال کومه تمه ولري. دا خو هنداره ده. نو دا یو کارو چې د امیر خان متقي صاحب له لوري وسو. دومه تېروتنه چې امیر خان متقي وکړل هغه دا وله چې د استاد سیاف و خبرو ته په خبرګون کې وویل چې طالبانو تاسو بیا تښتولي یاست، یا موږ تاسو بیا تر کولاب تیر کړي، چې دا بیا د پیغور جملې ویلې. په کار نه دي چې د بهرنیو چارو وزیر ته داسې جملې وکاروي. دا
په هیڅ وجه ډیپلوماټیکه ژبه نه ده، دا په هیڅ وجه دا د توپکیزم ژبه ده، دا ناروا ژبه ده چې څوک یې خپلو مخالفینو ته کاروي. که دا د کوڅې یو طالب وکاروي دا دونه لویه مسله نه ده، اما که دا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر کاروي، هغه چوکۍ چې تر ده وړاندې ډېرې مخورې څیرې پر دا چوکۍ کښېنستلې دي، نو دا په واقعیت کې ښه عمل نه دی. او د دې کار په کولو سره په کار دا ده چې د امیر خان متکي څخه پوښتنه وشي، لوړ رتبه چارواکي پوښتنه ځینې وکړي چې وروره تا ولې دا ژبه کارولې ده، ولې دې پارونکې ژبه کارولې ده. بیا د دغې ژبې د کارولو پر بنیاد باندې د طالبان مخالفین راولاړ شول، هغوی بیا دا یوازې فارسي ژبو ته کش کړله چې هغوی بیا پر خپل ځای باندې ډېره ناروا کړې ده. دا مسله امیر خان متکي چې کوم جواب ورکوي هغه فارسي ژبو ته دري ژبو ته نه ورکوي. دا خبره دی کوي د استاد سیاب د هغو خبرو په مقابل کې چې هلته دوی په یوه زوم کانفرانس کې ناست دي. تاسو به هم کتلي، ما زه به دا ویډیو به ما په خپل چینل کې اچولی، زه به د چینل لینک لاندې درته کښېږدم او زما په لوړ په پروفایل کې ما د چینل لینک پروت دی، تاسو یې وګورئ. په هغه کې دی استاد سیاب دا خبره کوي چې داسې به راځو، داسې به اسمان رانړو چې هېڅ نشي کولی، او دا جواب ورکړی دی امیر خان متکي. دا یو بل غلط کار و چې د امیر خان متکي له لورې شوی دی. وانس حقاني ښایي دې شیانو متاثره کړی وي چې واضح یې لیکنه کړې ده، واضح یې لیکلي دي، او یا ځینو نورو اشخاصو نورې ژبې کارولې. زه هغه تفصیل ته نه ځم، دا ویډیو اوږدېږي، دا ویډیو تاسو در سره شریک کړئ، تر امیر خان متکي صاحب هم ورسېږي، تر سیاف صاحب هم ورسېږي، تر انس هم ورسېږي، تر بلو تر دې ټولو چارواکو ورسېږي. ولس خبریالان، د ولس استازي، دا هر د حکومت هر نظر، هر اقدام، هر ګام څاري. موږ یې څارو او موږ یې بیانوو. ګورئ، افغانستان همیشه نظامیانو ګټلی او سیاسیونو یا بایللی یا خرڅ کړی دی. نو د افغانستان موجوده سیاسیونو له خپلو الفاظو سره مو احتیاط وکړئ. انس حقاني مقاله ووایاستئ، پکار ده مشوره ورسره وکړئ. دا ځوان دی، ډېر کشر دی، اما فکر یې پوخ دی، هغه مقاله تاسو لوستلی سئ. دا لومړی ځل دی چې زه د انس حقاني په تړاو خبره کوم او د انس حقاني مقالې مجبور کړم چې زه وږغېږم. دا معنا چې په دا مقاله کې زور موجود دی، زور موجود وو. نو که پر دغه لاره باندې ولاړ سئ، ولس به در سره ملاتړ وکړي، د ولس ملاتړ به در سره وي، دا حکومت به وچلېږي، دا نظام به وچلېږي او د افغانستان به یو سمې خوا ته ولاړ شي. هغه خبرې چې انس حقاني کړي دي، دا نه زما خبرې دي، دا نه د ولس خبرې دي، نه د ستاسو د مخالف خبرې دي، هغه خو نو د ستاسو خپل دی، اما دا د ټول ولس خبرې دي چې هغه کړي دي. اما دا په واقعیت کې د هر افغان غوښتنه ده چې هغه کړې ده. نو د همدا ډول نورو لیکنو په هیله، د همدا ډول نورو نظریاتو په هیله، د همدا ډول رغنده افکارو په هیله د طالبانو له منځه راوځي، ولس به خوشحاله سي، ولس ته به لارې پیدا سي، ولس ته به کار پیدا سي، ولس ته به روزګار پیدا سي. او متکي صاحب پخوانه دی، متکي صاحب دا جملې له تاسو سره نه شایي، دا جملې چې تاسو استعمال کړي دي خپلو مخالفینو ته په کار نه و چې داسې مو کړي وای. خو خیر، ډېر احمد دروس احمد، خدای دې وکړي چې زما ویډیو تر تاسو در ورسېږي او په دې جملو باندې پوه سئ. ژوند خدای مو شاد آباد او بریالي لره. آباد اوسئ.